بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. دا حقونه د خپلوانو بیان شو ډیره زمانہ د مور پلار حقونه بیان شو بیانیږي پارځای کې د خپلوانو د رشتہ دارانو حقونه بیانیږي د اولاد د تربیت او داغي حقونه بیانیږي خدای یو حق چې دا ډېر کم بیان شوی یا بچا ډېر نه بیان کړي هغه حق دی د زنانو د بیبیانو د خزو چې انسان باندې سړی باندې کومه خزه واده ده او په نکاح ده دغه انسان دی دا غیم حق شته د پلار خپل حق دی د زوی خپل حق دی د رور خپل حق دی د خور خپل حق دی د اولاد او د لونو خپل حقونه دي نو د دې خزه چې دا تا باندې راواده ده د دیم څه حقونه شته او هغه پیژندل پکار دي موږ د خاوندانو حقونه بیانو او دا یادو چې ډېر لوی حق یې دی او کچرته کې سجده د الله نه سوا بل چاته جایز وي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې ما به زنانو ته ویلیو چې د خاوندانو ته سرخ کته کوي خو دې طرف ته چې د دې زنانه کم حقونه دي چې قرآن کم بیان کړی دي یا حدیث پاک کم بیان کړی دي هغه زده کول او زوتول او یادول پکار دي کنه په ډېرو کورونو کې د پښتنو زنانو سره زیاتی کیږي بد کیږي ډېرو زنانو سره قسمه قسم ظلمونه کیږي وجه دا ده چې د دې مخلوق چا حقونه نه دي پیژندلي چا نه دي بیان کړي نو د هغې نه دا لبه جوړه ده نو ګوره قرآن پاک ګوره بار بار سورت نساء د زنانو په نوم باندې سورت دی په نساء سورت کې د زنانو حقونه بیان کړي دي هغه پیژندل هغه سورت ویل او زده کول پکار دي چې د زنانو کم حقونه دي سورت بقره کې د زنانو حقونه بیان شوي دي دغه شانتې نور سورت دی د زنانو د پردې خبرې دي د زنانو حقونه دي احزاب کې دي دا ځای په ځای صورتونو کې بیان شوي دي دغه هم پیژندل پکار دي کنه څنګه چې د خاوندانو دي ګوره قرآن پاک دا هم ویلي دي چې وعاشروهن بالمعروف د زنانو سره په ښه طریقه باندې وخت تېروئ د خپلو ښځو سره خپل وخت تېروئ مزیدار وخت تېروئ گزاره ورسره کوئ کله داسې ویلي دي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف د دې زنانو هم حقونه شته د دې په خپلو خاوندانو باندې حقونه دي خاوندان دې پوره کړي ټیک ده په دې زنانو باندې هم حقونه دي خو د دې زنانو حقونه شته په سړو باندې نه هغه به هم هغوی پوره کوي پکار دا دي چې پوره کړي که چېرته کې د دې زنانه نه خطا وشوه نو دا نه دی چې د دې د خطا علاج دا دی چې یو دوه درې خټکې پرې د زنانو د غلطۍ سزا دا ده چې لوړته به لاس کې د زنانو د غلطۍ سزا دا ده چې د کوره به شړې نه روره دا نه ده دا د زنانو سره ظلم دی قرآن وګوره سورت النساء وګوره چې که زنانه او ستا په منځ کې مثال تعلق روانو جاړ دی نو تا ته قرآن پاک وایي فعظوهن نصیحت وکړئ دې زنانو ته دې کښېنوئ جرګه ورسره وکړئ منت ورته وکړئ نصیحت ورته وکړئ قرآن ورته بیان کړئ چې سمې لارې ته راشي که چېرې په دې باندې لارې لرانلې نو دویم نمبر سټیپ دویمه پوړی بیا دا ده وهجروهن فی المضاجع بیا ورسره خفګان وکړئ جداوالی ورسره وکړئ بس بیا ورسره په هغه بستره کې جداوالی دا نه د کوره به بار نه وځې
چرته بار به نه تختې چې ګنې کور ورته پرېږدمه نه په دغه کور کې به یې په دغه کمره کې به یې خو ستا به ورسره خړی ستا به ترېنه خفقاني په دې باندې پوهېږي هغه څوک چې هغوی پوهېږي نو کیدای شي په دې باندې مسله سمه شي بیا که په دې باندې هم سمه نه شوه غلطي او خطایي داسې وه چې هغه بیا بیا کوي په نصیحت باندې هم ونه شوه په خفقان باندې هم ونه شوه اول خو په نصیحت باندې به مسله حلي که تاله نصیحت درځي او تا نصیحت وکړو اول خو که په هغې نه شوه نو په دې خفقان باندې په دې جداوالي باندې په دې مخ اړولو باندې به مسله حل شي خو که نه شوه نو ودربوهن بیا پکې د ګزار اجازت دی خو داسې ګزارو چې هغه سخت نه هغه ناکاره نه ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د دې زنانو سپارش کړی چې ودربوهن غیر مبرح ګزار به ورکوئ خو ور زنانو باندې سخت ګزار ونه کوئ زنانو له سخته سزا ورنه کوئ زنانو له سنګینه سزا ورنه کوئ زنانو له لاس پې مات نه کوئ زنانو باندې وینې نه بهوئ نبی صلی الله علیه وسلم ویلیو او چې بیا هم ستاسو کور هغه ځای له نه راته نو دا نه ده چې ته د طلاقو ځای له ورمنډه کوې او وایې چې بس زمو د دې په میانځ کې د سیند د هغه کاڼ عمره د خوړ د شګو عمره د ونې د پاڼو عمره دومره طلاقونه ما ورکړي دي نه وروره بیا وایي فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها بیا به دوه تنه راپاسي ګوره څلور پوړه یې ووی زنانه سره د کور د جوړولو دپاره د رغولو دپاره چې ستا ښځه را څلور سټپ یې یاد کړو یو د نصیحت سټپ دی دویم نمبر د هجران او بستره کې د جداوالي سټپ دی دریم نمبر سټپ یاد که چې ګزار دی هغه ګزار چې په شریعت کې هغه راغلی دی سختی پکې نشته ظلم پکې نشته وینې بیول پکې نشته نو څلورم نمبر سټپ یې یاد کو چې یو هوښیار سړی به د زنانه د خاندان نه راپاسي بل هوښیار سړی به د دې نارینه د خاندان نه راپاسي ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما هغوی که د اصلاح کوشش کوي د روغې جوړې کوشش کوي نو د دې ښځې او د دې سړي د دې الک او د دې جینۍ کور الله پاک وایي دا به روغ شي دا څلور سټپه یاد کړي دا د زنانو دپاره چې بهی زنانو سره زیاتي مه کوئ بې ځایه طلاقونه مه ورکوئ کله په ټیلیفون باندې هیله کوېدن شوې ده او د بار ملک نه موبایل غوږ ته ونیوي ته دې ورور کره ولیدلې وي ته دې هغه خور کره ولیدلې وي تا ګاونډیانو کره او تا ولې دا پلان کې جوړه وانه چوله ما راته وایي دا باچی بس یو دوه درې تا د ما خبره ونه منله دا خبرې نشته دا ظلم دی دا زیاتې دی دا طلاق ورکولو مسلې نه دي دا د ښځو د پرېښودو او په دویمه او په درېیمه ورځ باندې بیا ستومانئ بیا په مدرسو په مولانو په مفتیانو باندې ګرځي چې دې مسله کې اوس څه چلو کې عجیبه خبره ده وی دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم وصیتونه د دې زنانو باره کې د دې ښځو باره کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم وصیت پیژنې وصیت هغې ته وایي چې یو سړی تا ته د مرګ نه مخکې کمې خبرې وکړي چې ګورې په دې باندې عمل وکړې دا درته د ما درخواست دی دا درته د ما وصیت دی نو د الله د نبی وصیت دا و استوصوا بالنساء خیرا نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی زو تاسو ته وصیت کوم او مسلمانانو او امت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې تاسو د زنانو سره ښه معامله وکړئ دې سره ښېګړه وکړئ استوصوا بالنساء خیرا دا د الله د نبی وصیت دی او موږ څه کوو سار او ماښام او کیسې یې مشهوري کړي پلانکي ښځه یارولې وه تا نه ده یارولې پلانکي پیشو موجلې وه د پیشو په وجلو باندې ښځه یارولې وه پلانکي په لوړ یارولې وه پلانکي په تماچه راړولې وه پلانکي په ړومبي اوقاتو کې لختې ته لاس کړی نو به د هغه نه اوس چېرېږي نه روره زنانو سره به ظلم نه کوې زنانو سره په دې ملک کې ته ګوره په کال کې څومره زنانه دي چې په دې وطن عزیز پاکستان کې په هغې باندې تیزاب ورړولی شي دا ظلم نه دی څومره زنانه دي چې هغه په بېدردۍ
د غیرت په نوم باندې وجلی شي دا غلط کار دی دا ظلم دی زنانه د غیرت په نوم باندې وجلو دغه شانتي څومره زنانه په دې ملک کې داسې شوي دي د پښتو په دې وطن کې چې پلان کې وي د ښځې نه پوزه پرې کړه پلان کې وي د زنانه نه سر یې وله کوړا کو پلان کې وي زنانه نه غوږونه لرې کړو پلان کې زنانه سره پلان کې چلو کو ډینګې چلو کو دا ظلمونه دي او دا زیاتی دي د الله د نبی صلی الله علیه وسلم وصیت خداو چې یا مخلوقه او زما امتیانو دې زنانو سره ښېګړه وکړئ دې سره ښه معامله وکړئ دې سره ګزاره وکړئ او قرآن پاک چې ګوري په قرآن پاک کې الله عباد الرحمن د الله غ نیکان بندگان د هغې صفتونه چې بیان کړي دي نو په هغې کې یو صفت دا دی چې نیکان بندگان به خپلو ښځو ته دواګانې کوي تا چېرې خپلې ښځې ته دوا کړې ده خو چې کښېنې نو زما ښځه داسې را او زما ښځه هغسې را چې کښېنې نو دا ښځې وژل غواړي چې کښېنې نو دا وایي چې دا ښځې زغلول غواړي چې کښېنې نو د ښځو غیبت کې د زنانو بد بیانوي ما کې کومه کوالټي ده ما کې کوم ښه صفتونه دي زه کوم د ډېر لوی انسان یم د زنانو بد د الله د کتاب خبره وه د عباد الرحمن د نیکانو د هغې په صفتونو کې یو صفت دا و چې دوی به خپلو بیبیانو ته دعاګانې کوي دا کوم ځای راغلی دي استاد نوې خبره دې راویسته چې سړی به خپلې ښځې ته دعا کوي او که نه قرآن پاک کې دي څنګه داسې چې ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وګوره دا دعا چاته ده ربنا هب لنا من ازواجنا یا الله پاک زمونږ د بیبیانې داسې کې ازواج څه ته وي بیبیانې دي او اولاد ورپسې ویلې دی زما د سترګو یخوالی وګرځئ یا الله پاکه دا کور پې جوړ کې یا الله ما پې خوشحاله کې یا الله د آیې وګرځئ یا الله د امن وګرځئ یا الله پاکه زمونږ د کور د جوړ جاړي د اتفاق او د اتحاد وګرځئ یا الله د خیر او د برکت وګرځئ وجعلنا للمتقین اماما یا الله متقیانې کې دا زنانه تقواداری کی پرهیزګاری کی د الله نه یریدونکي چې شي او یا الله چې زه مشرم دا زنانو د پاره دعا ده نبی علیه الصلاة والسلام خو موږ ته د زنانو حقونه بیانولو قرآن پاک خو موږ ته د زنانو حقونه بیانول او موږ شپه ورځ د زنانو په بدو باندې د هغې په غیبتونو باندې د هغې په ناکاره صفتونو شمارلو باندې نه مړیږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ولیدو چې هغه ډیر داسې روزهدار دی ډیر عبادت گزار دی او د هغه ډیرو عبادتونو د وجې نه الله ته د ډیرو ودرېدو د وجې نه هغه نه سمېده ځان ته هغه نه سمېده خپل کور ته او د خپلې بیبي هغه حقونه ادا کولو ته لیکن نبی صلی الله علیه وسلم هغه عبادت گزار ته دا نه وایي چې ښه دې کړي دي پرېږده ښځه ګردې به ښځه اوس دا خلک چې په ډېرو جذباتو کې راشي که نه وي بد دا ښځه هم پرېږده د الله د رضا دپاره وایي د الله د رضا دپاره به ښځه پرېښې کېږي نه د الله رضا په دې کې نه ده چې ته زنانه پرېږده نبی علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته یې ولزوجک علیک حقا ستا د کورو دانې ستا د کوړمې ستا د بیبي په تا باندې حق دی د هغه خپلې زنانه د خیال ساته د هغې د حق پوره کوه ولزوجک علیک حقا دا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم وینا وه او دیم وینا وه چې ښه سړی څه ته وایي ښه سړی په معاملاتو کې دا نه دی چې بس یو زورور سره تعلق سم دی یو خان سره تعلق سم دی یو ممبر سره تعلق سم دی یو وزیر او یو مشیر سره تعلق سم دی په کلي کې په محله کې د یو سورسترګي سره تعلق سم دی او هغه سره ښه دی نه الله د نبي وینا دا وه خیرکم لاهله بهترین سړی په تاسو کې هغه دی چې د خپلې ښځې لپاره څوک ښیي پلان کې وي ښځې سره ډېر ښه دی نو ښه نه دی پیغمبر علیه السلام فرمایلي و چې ښه سړی هغه دی خیرکم لاهله
چې د خپلې ښځې دپاره د خپل کورودانې دپاره ښه دی او نبي علیه الصلاة والسلام ځان یاد کړه چې ما ته وګورئ وانا خیرکم لاهلي زه په تاسو ټولو کې د خپل کور والو سره د خپلو بیبیانو سره د ټولو نه ښیمه. نبي علیه الصلاة والسلام خپل کور کې ځای هم جارو کړی دی. نبي علیه الصلاة والسلام خپل کور کې جامې مینځلي دي. نبي علیه الصلاة والسلام د خپل کور د زنانو سره لاس امداد هم کړی دی. وانا خیرکم لاهلي دا د نبي علیه الصلاة والسلام وینا وه چې زه د خپل کور والو سره په تاسو ټولو کې د ټولو نه ښه ځایمه. او مونږه که چېرته په ډریورۍ کې په کلینډرۍ کې په غټ ګاډي کې زنانه ولیده نو د 1000 روپو په دی 1500 روپۍ هغې له ټیکټ ورکوو. او د نر بچیا که مونږ چېرته کې زنانه په هوټل کې ولیده چې ما ته ډوډۍ کېدي هغه هوټل کې ډوډۍ خرڅېږي هغه په پیسو باندې ده لیکن چې یو زنانه یې ماته کېدي یو جینۍ یې ماته کېدي نو زه هغې له ټپ ورکوم. ټپ پېژنې بابا ټپ دې ته وایي چې دا پیسې د هغه 1000 روپۍ مثال کېږي د خوراک او زه دا 1000 روپۍ دغې زنانه له ورکړم چې تا زمونږ خدمت وکړو تا مونږ ته ډوډۍ کېښوده. زه وایم د دې ټپ حقداره خو ستا د وړو دا خپله مور ده. دې تا ته څومره ډوډۍ پخه کړه دې تا له څومره جامې ووینځلې دې تا له څومره واړه سنبال کړه دې ستا د کور څومره خدمت وکړو دې ستا د حیا او د عزت څومره خیال وساته دې ستا په دې کور کې ستا او ستا د میلمنو څومره خدمتونه وکړه څومره خوراکونه څومره چایانې پخې کړې نو هغې لره ټپ ورکولو په ځای باندې هغې ته کنځل کوې. پردی زنانه که چېرته په میلس کې ډمه لیدلې ده ګډېدونکي اجړا دې لیدلی دی په هغې باندې خو زرګونو روپۍ نولي. داسې خلک شته 100 روپۍ ورباندې نولي او ټیپونه ورباندې ورکوي. لیکن د پښتو په دې معاشره کې چې کومه ښځه ما ته کوېدن ده ما ته واده ده او زه پیسې ګټم په سعودي کې زه پیسې ګټم په دوبۍ کې زه پیسې ګټم په ایټلي کې زه هغه خپلې ښځې له په ښکاره نشم رالیږلی. وی یاره دا ولې ولې ته رالیږې پیسې پلار خفه کېږي په خفه کېږي به جانې دو په یو روا کار باندې په یو سنت عمل باندې د یو صحیح کار باندې که دا پلار خفه کېږي دی به غلطه کوي. ولې دا زما ښځه ده او زه هغې له پیسې رالیږم په غلا به یې رالیږم په پټه به یې رالیږم. ولې دا پردی دا زما غلط تعلق دی دا زما غیر فطري تعلق دی دا زما غیر اخلاقی تعلق دی دا زما پردی دی چې لکه مطلب دا د خلاف تعلق دی نه خپله ښځه به او دې کور کې نورې هم بلا شي ښځې دي وایي نورې ښځې د نورو خاوندانو دي نورو ښځې هغه د نورو خلکو به ما باندې د دې حق د هر چا نه ډېر دی. ښکاره پیسې به خپلې ښځې له د پښتو په ملک کې خپلې ښځې له د بار ملک نه ښکاره پیسې نشي رالیږلی. بیا د سره بغض کوي رونه نه خفه کېږي ویا ښځې له پیسې رالیږي ولکه پیسې وي ټولې ښځې له رالیږي نو کفر یې وکړو ولې هندو شو خپلې ښځې له خپله په نکاح شوې د وړو مورې ده او د الله د پیغمبر ورته وینا ده چې د دې خیال وساته د قرآن ورته وینا ده چې وعاشروهن بالمعروف د قرآن ورته وینا ده چې وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن د دې د جامې جوړې به خیال ساتي او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم ورته وینا ده چې الطفهم باهله چې خپل کور والو سره څوک ډېر مین دی نرم دی مهربان دی دا بهترین سړی دی دا بهترین سړی دی. کله ورته داسې ویلي دي خیارکم لنسائهم په تاسو کې بهترین سړی ښه سړی هغه سړی دی چې خپلې ښځې سره دی ښي. دا خو د الله د نبي وینا ده. نو خپلې ښځې له به پیسې که په تنخوا کې وله ورکې مخکې د مونږ یو ملګری و هغه په دې خبره باندې پلار ورته غوسه شوی و مور ورته غوسه شوې وه چې ته ولې په تنخوا کې دې ښځې له پیسې ورکې. دا کفر دی دا ښځه چا ته ناسته ده دې مور پلار د چا دپاره پرېښي دي دې هغه خپل کور هغه خپله خور د چا دپاره پرېښي دي دې هغه خپل کلی د چا دپاره پرېښی دی. د دې پړه کې ته که ټوله دنیا روانېږي د دې ښځې به دومره پروا نه وي خو که د خاوند د درد اوري نو دا ښځه به خفه کېږي دړدېږي دا ستا دپاره چې ته خاوند دی او
تا ته الله او رسول ویلي چې د دې خیال وساته. خو زما او ستا دا معاشره چې کوم ده د پښتو نظام دا وایي چې نه دې له به نه ورکې، دا به پلار له راولېږي، دا به ورور له راولېږي او دا به پلانکي له راولېږي، نو هغه به دې له بیا ورکوي، سل به دې له ورکوي، سل به دې له ورکوي، زر به دې له ورکوي. دا هم کور کې وي ښځه ده. نه وروره انصاف دې ته وایي. دا د دې خاوند دی، ویم په دې باندې یو سړي ښځه پرېښې وه، هغه ملګری د مونږ چې خاوند ده خپلې ښځې له پیسې ورکولې په تنخوا کې، او پلار او مور ورته وایي چې نه دا کار به نه کوې، دې له به نه ورکوې، دا خو ته تنخوا ټوله په دې باندې خرابوې، به څه ورکولې 100-200 روپۍ به یې ورکولې. وایي دا پرېږده، دا پرېږده او پرېښودم په دې خبرو باندې. نه که د مور او د پلار خبره تا ته وي، فرمایش تا ته وي، یو اهم وجه پکې د ښځې د پرېښودو دپاره، نو ټیک ده. خو که وجه پکې نه وي او بلا وجه تا ته مور پلار اسې وایي چې اسې پرې د هغې اسې نه راخوښه، کله خو مور پلار دا به وي چې دې ماله چاپي ونه کړه، دې ماله پلانکی خبره ونه مله. ډېر سخران داسې شته، ډېر سخران داسې شته چې د مالې په خدای قسم انګیندو ته لاس اچوي. دا دی که یو فیصله مونږ کولی، هغه کسان ژوندي دي خولی شم، دې دی کې د پښتنو فیصله وه، او چې کېناستو د ښځې او د خاوند په منځ کې جداوالی و، په پرده کې هغه جینۍ اپله وه، داسې راښکاره شوه. ما وی بچې جدا کېږه، ما طلاقو مسئلې له مه ځه، ستا بچي دي، دا بچي دي مه پرېږده. او دا د سخر د مشر سړی دی، هغه تسپې اړولې، داسې تسپې اړولې. هغې ورته وی ماما ته ما ته سترګې راواړوه، خپل سر ته وی زما مخکې ماما ته ما ته سترګې راواړوه، ماما تسپې اړولې. وی تا ما ته د لور په سترګه یا د نګور په سترګه نه دي کتلي، تا ما ته ټول عمر د ښځې په نظر کتلي دي او ته ما پسې راوګت شوې. دا هم شته که نه؟ دا هم شته. بلا بلا فیصلې درته زه وښیم په دې ځای باندې، په پښتو په دې وطن کې چې کله خر پلار خفه دی، خلک وایي پلانکي د پلار نه جدا شه ظالم دی، خو چې حقیقت له ورشي نو هغه خپلې نګور ته وایي په تا به چک لګوم. دا د ما او ستا معاشره ده. پکار دا دي د شیشې دواړه مخه به ګوري، د آینې دواړه مخه به کتل پکاري، یو مخ نه. نو خبره دا ده چې د دې زنانو په دې خپلو خاوندانو باندې حقونه شته او د دې د حقونو به خیال ساتي. د نبي علیه الصلاة والسلام وینا دا وه اتقوا الله فی النساء، د الله نه ویریږئ، د دې خپلو بیبیانو باره کې زیاتې ورسره مه کوئ. د الله نه ویریږئ د دې خپلو بیبیانو باره کې. دا د الله د نبي وینا وه. کله ویلي ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف. د الله نه ویریږئ، د دې زنانو د جامې خیال وساتئ، د دې زنانو د خوراک خیال وساتئ، د دې زنانو د پیزار خیال وساتئ، د دې زنانو د خرچې خیال وساتئ. په ښه طریقه باندې معاشرې ته ګورئ، ماحول ته ګورئ، د خاندان نورو زنانو ته ګورئ. د نبي علیه الصلاة والسلام وینا وه، د قرآن وینا هم دا وه وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. دا پلار چې دی دا د دې ماشوم پلار دی، د دې زنانه خاوند دی، د پلار باندې د دې ښځې خیال ساتل دي. جامه جوړه ده، پیزار دی، خرچه ده او دغه شانتې ډوډۍ ده، د هغې لپاره کور دی. او که چېرته کې مثال په کور کې خامخا اړه جګړه راتله، د الله د نبي ګوره سفارش کړی دی. د چا سفارش یې کړی دی؟ د نبي علیه الصلاة والسلام سفارش د ښځو کړی دی چې وخلکه که د خپلې ښځې له مثال چېرته جګړه راله او ګزار ورکوئ نو له ورته لاس نه کوئ، ټوپک تماچې ته لاس نه کوئ، ظلم ونه کوئ زنانو سره، بلکې د الله نبي وي فضربوهن ضربا غیر مبرح، فضربوهن ضربا غیر مبرح. ګزار که ورکوئ نو ګورې سختي به په ګزار کې زنانو سره ونه کوئ. ته ګوره دا د الله د نبي وصیت دی، امینت دی خاوندانو ته چې یا خاوندانو
د زنانو لکه ګزار ورکوي نو سخت ګزارونه کې دغسې قرآن هم وایي چې زنانو سره زیاتې ونه کوي که چېرته کې تا دوه ښځې کړي دي مثال د دواړو به یو شان خیال ساتي که درې ښځې یې کړي دي د درې واړو به یو شان خیال ساتي دا نه چې هغې یوې ته ښځه وي او دې بلې ته ښځه نه وي دا د قرآن خبره وه فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه یوې غاړې ته به کږېږې نه چې هغه بله ځوړنده پرېږدی نه دې ښځه ده او نه دې پرېښې ده دا ښځې دوه او درې دا ټیک دي خو ولې په دې باندې په دې معاشره کې بد ګڼلی شي ځکه چې زمونږ په دې ملک کې چې کومه کله یو سړی دویمه ښځه کوي نو هغه ړومبۍ ته یقین وکړه د وینځې نه هم لاندې ګوري هغې ته سپکه بیا ګوري هغې ته بد ګوري دا هم ظلم دی د حدیثو نه معلومه وه چې دا سړی به په یوه غاړه وچ د قیامت په میدان کې د الله دربار ته را رواني او غلطي او خطایي په حدیث پاک کې راځي په زنانو کې خامخا شته په ښځو کې چې ستا کومه بیبي ده په دې کې ته وایې چې دا غلطۍ دي که نه استاده ته خو موږ ته په منبر ناستې حقونه وې خو په هغې کې نقصانونه دي په هغې کې عیبونه دي د الله نبي فرمایلي وو چې د دې زنانه مثال داسې دی لکه یو اډوکی دی یو پختی ده کږه هغه پختی چې کږه ده نو ګزاره به ورسره کوي وخت به تېری کږه به یي لم یزل اعوجو لم یزل اعوجو دا به همیشه داسې کږی یعنی زنانه کې به خامخا څه نه څه خبرې به پکې خو د الله نبي فرمایل چې که یو پکې خبره د نقصان ده د خطایې ده بله و پکې ښه کوالټي هغې بلې ته ګوره ستا به د هغې حیا خیال ساتي ستا به ترې نه بچي تا د بچو تربیت به یې کړي تا سره به یې په وچه خولو دې زنانو چې په دې ملک کې دې پښتنو سره دا په وچه او په ناره کومې ګزارې وکړې سړی دا خو د وړکپ ته ورکولی دي مونږ خلکو ما او تا څه ګټلي دي په ناره باندې ډوډۍ نشته خوراکونه نشته هغه شانتي ګاډي او رونقونه نشته هغه شانتي کورونه نشته او هغه مهر چې کوم مقرر کړی هغه وله نه ورکو په وراثت کې برخه وله نه ورکو هغه خپل حقونو ته وله دا نه وایو چې دا وله ورکو او بیا هم هغې ګزاره وکړه د نبي علیه الصلاة والسلام وینا وه هغه ښه صفت یې راواخله او دا بد صفت پې وله پټ کړه گزاره کوه او لم یزل اعوجو مطلب داو چې خامخا په دې زنانه کې به څه نه څه غلطي که ته وایې چې نیغه به کم نو ټک به وکړي ماته به شي که ته پې زور کوې که نه زور نو ستا به کور روان شي ټک به وکړي چې ټک وکړي شي دوه ځایه شي کور به دې روان شي او ان کره منها خلقا که چرته کې د یو سړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د زنانه یو خوی نو خوښه کره منها خلقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دشمنی بہت سارا نہ کوي دے زنانو سرا رضی منها آخر چرته بل خبره پکې داسي چې پاغه باندې به ترځای پاغه باندې به خوشاله شي تا سره به په ناره گزاره کړي طالب وړو تربیت کړي ساده آیا به خیال ساتلی خیر دی که خایس او یو سو بل ست ګوري دا خبرې که دغه ورکې نه نو نورې به پکې داسې خبرې چې په هغې باندې به ته رضایې نبي صلی الله علیه وسلم به د دې حقونه خیال وساته ګوره که ګپ شپ لګولي ټوکې ټکالې کولی او کیل تماشې کولی د دې خپلو زنانو سره دا جایز دي پردی جینۍ سره پردي هلک سره کیل تماشا پردی هلک په سیلونو ګرځول پردي هلک سره ګپونه پردی جینۍ سره دا خو ناروا دي خو د خپلې ښځې سره پیغمبر علیه السلام خپلې بیبي سره دوړم لګولی دی نبی علیه الصلاة والسلام بیبي ته وی د منډې مقابله کوو سفر دی خوش میدان د څوک شته نه نارینه نشته او ښځه او خاوند دي د الله نبي دی او د هغه بیبي ده دواړه په ضد باندې منډه وي د منډې مقابله ده دوه ځله دا مقابله کړې ده دوه ځله یو ځل نه دوه ځله سره خیال دی دا د زنانو د هغې د حقونو د هغې د خوشحالۍ دا خیال وساته د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث خو دو اخري خطبه چې کله ویله نبی صلی الله علیه وسلم د اخري حج په موقع چې کله اخري خطبه ویله
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغې کې هم ټولو مسلمانانو ته وصیت یې وکړو، اعلان یې وکړو چې دا کومې زنانه په تاسو باندې در واده دي، د دې زنانو خیال وساتئ، د دې د حقونو خیال وساتئ، تر دې پورې چې که پردۍ زنانه ده، مثال کونډه ده، غریبه ده، د هغې کونډې هم خیال وساتئ. او دی ووی چې چا د کونډې خیال وساته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې اجر دی لکه دا مجاهد دی. د الله په لار کې جهاد کول وي دا دي چې د یو کونډې، د یو مسکین، د یو غریب خیال وساته. وی دا داسې دی لکه ټول عمر روژهدار، دا داسې دی لکه هره شپه الله ته ولاړ. زه وایم دا چا معلوم نه کړه چې راځئ چې دا معلومې کو، کونډې معلوم کو، کاکا غټ کاکا هر چاته معلومي، خان کاکا هر چاته معلومي پیژني، منبر صاحب هر څوک پیژني، او مشهور و معروف سړی هر څوک پیژني. زه وایم کمال دا دی، سړیتوب دا دی چې راځئ چې غریبانان، عجزان، کونډې، رنډې، یتیمانان معلوم کو. دا دی زموږ په دې کلي کې کته یو زنانه ده کونډه، او د هغې دوه زنانه واده شوي او دواړه کونډې دي. نو درې کونډې په یو کور کې اوسي، درې کونډې په یو کور کې، او د دې بچي دي دوه درې. نو دغه دوه درې یتیمانان بچي او دا درې کونډې په یو پردي کندهار کې، او هغه کندهار چې قسم په خدای در راپرېوتورې ته پکې غوا مو نه تړې چې تا په 2 لکه روپۍ کومه غوا اغوستي، په 2 لکه روپۍ کومه د سټریلیا غوا دې اغوستې را، ته به پکې هغه غوا ونه تړې چې یاره راپرېبوځي. دا د دې نه دی، او هغه پردی کندهار او دغه درې کونډې پکې اوسي. زه وایم دا معلومول پکار دي. یو نوجوان دا پیدا شوی خبره هم کړې ده چې یاره دا کور به ولې جوړ کو، خو ځمکه نشته. د الله د رضا دپاره 2 مرلې 3 مرلې په دې ټول وطن کې، په دې ټوله پښتونخوا کې او شوه کې که چا ورکړه نو دا به د 3 کونډو د 3 یتیمانانو سره ښېګړئ. هسې خو بلا خلکو خرڅې کړي، پیسې خو به ډېرو واغستې، ډېرو خلکو اخوا دېخوا کړې د خېټې دپاره ځمکې، ډېرو خلکو یارانو دوستانو موستانو له ورکړې را ورکړې. خو دا کمال بس چې تاسو وکړو کې ارمان او افسوس چې هغه کونډه چې الساعي علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله، چا چې د کونډې، د مسکین، د یتیم، د غریب خیال وساته دا مجاهد دی، د الله په لار کې جهاد کوونکی دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به انا وکافل الیتیم له او لغیره فی الجنة هکذا، زو او د یتیم خیال ساتلو والا بنی آدم دا په جنت کې داسې یو ځای ما سره به یو ځای. نو دا یتیمانان هم پکې دي، کونډې هم پکې دي، خو بنیان پکار دي، معلومولو والا پکار دا دي. دا مې راته مثال ووي چې پکار دا دي چې داسې خلک په چم محلت او په علاقه کې معلوم کا او د هغې خیال وساته. دا کمال نه دی چې ته وایې په 2یم ځل عمرې له تللی وم، په 3یم ځل عمرې له لاړم او بیا د عمرې نه رالم، زه عمرې له زه راځه منم دی، خو پردی حق ورکا، پردی ځمکه ورکا، پردی کندهار ورکا، پردی پیسې ورکا، او د داسې کونډو رنډو حق دا ما چې راته ووایي د بیا عمرو د تلو نه قسم په خدای یو په 10 او یو په 100 فار بیټر د دې ډېر زیات ثواب دی. د دې خلکو خیال وساته، دا بیا چې ځې او بیا چې ځې، بیا چې ځې، د هغې په ځای باندې د داسې غریبانانو، د یتیمانانو، د کونډو، د بېوسه، د بېڅوکه، د دې خلکو خیال ساتل، د هغې په کور کې خوشحالي، د هغې په کور کې اوړه، د هغې په کور کې دانې. او دا د دغې خلکو ارمان دی را چې ما راته ووایي چې یاره چې ته یو خپله کوټګۍ وې او په دې خپله کوټګۍ کې د موږ نه سا ووتې چې خپل کندهارګۍ وې ټول عمر پردي کندهار کې او مونږه تاسو وایي ورګه ماربلې پکې لګېدلې دي، ورګه په غسل خانه کې ټیلونه لګو، ورګه انګلیش کموډ پکې نشته، ورګه انګلیش کچن پکې جوړو، ورګه پرشونه پکې داسې کوو. قسم په خدای دی په یو کور باندې دا چې مونږ کوم کورونه نن سبا جوړو د 10 او 20 غریبانانو، کونډو، یتیمانانو کورونه په هغې جوړېږي، او مونږ یې د ځان دپاره جوړ کړو، پیسې پې والوځو، د کروڑ نه سیوا دا په وړوکي کور باندې نن سبا لګي. نو مطلب مې دا و چې د دې زنانو د دې
بل کور والو د دې خیال وساته. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الا وحقهن علیکم، خبردار شه د دې زنانو په تاسو باندې حقونه شته او د در باندې حقونه دي ان تحسنوا الیهن، چې احسان کوي نو د خپل ښځې سره احسان وکړه. خېګړه که کوي هغه صحابي چې وایي ما سره پیسې دي د الله په نامه ورکوم، نبی علیہ السلام ورته په نږدې خلکو کې دا ښځه یاده کړه چې په دې خپله ښځه باندې ولګوه دا پیسې دا بهترین ځای دی د پیسو د لګولو. تحسنوا الیهن فی کسوتهن ورزقهن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ښکلې جامه، ښکلې پیزار، ښکلې کور، ښکلې د هغې دپاره د خوراک انتظام دا وکې. دا زنانو حقونه و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا د ښځې حق نه و چې د سعودي نه د دوبۍ نه د بل ځای نه ستا یو اشنا ټیلیفون وکړو اته ورسره خبرې کې بیا ورته وایې هو زموږ د کور د زنانه سره هم ته خبرې وکړه، هغه خپل دوست سره په خپله ښځه خبرې او هغه هم خوانوالي بیا او دا ته ورته زنا لار ښیې لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء، خپله زنانو ته د زنا لارې مه ښیې. دا خو ستا ملګری دی نو ستا د ښځې سره یې ملګري کې. دا ډېر کمزوري صفت دی چې ستا اشنا دی او ته د هغه نه ستر د دې خپلې ښځې ماته چې کور ته یې راولي. ای به مالدار دی که نه، ای به غټ سړي دی که نه، ای به تا سره د 50 احسانات کړي که نه، چې تا سره ډېر احسانات کړي دي نو ته د خپلې ښځې خواله بوځئ. دا اسلام کې شته، دا پښتو کې شته، دا د غیرت په کتابونو کې شته، دا د حیا په کتابونو کې شته چې پردی سړی او بیا ورته وایي هو زما د کور والو سره او نمبر والا یو فیصله کې تلي وو، هغې ښځې وی د دې خاوند نه جدا کېږم زه به درته کیسې وکړم بلا شي. دې غاړې ته نږدې یو کلی و، مې ولې مه جدا کېږه بچی دا د خاوند دی. وی کاکاجي زما په خدای قسمي موبایل یې ماله راکړی دی او چې کوم سیم پکې لګېدلی دی د ملکو ټنډانو هلکانو لی د هغې نمبر ورکړی دی او غرب دی ما ته رنګونه دی زما په کوڅه کې ډبه ډبري. زما خاوند څوک دی؟ ما ته خپل خاوند وښیه. زه خو په خاوند پوه نه شوم. دا بې پښتو کار دی. خپلې زنانه له به دوستان نه جوړی او خپل اشنایان د بعضې خلکو دا کم عقلتوب دی، دا زما اشنا دی نو خو ښکلې اشنې کتلي نو هغه به په کور خوا کې دوره دی کور دی ورسره جوخ بیټه کېرې په کور کې دننه بیټه کېرې بس صورت تمبړی را او په سوري کې ورته هغه ښځه بیا ننداره کوي. ښکلې ښکلې اشنایان راولي د هغې نه فسادات جوړېږي، د هغې نه خټې جوړېږي او یاد ساته قسم دی بیا به د لاسو غوټه په خوله باندې په غاښو باندې پرانځي او کولو به نشي ګورې. نو د خپلو زنانو ښه خیال وساتئ، د هغې د حقونو خیال وساتئ، هغې سره ښېګړه وکړئ. دا د نبي علیه السلام وینا وه، دا د قرآن وینا وه او د دې سره ظلم او زیاتې دا مظلومه طبقه ده، دا مظلومه طبقه ده. دا زنانه دي چې د دې په نوم باندې الله په قرآن کې صورت را لېږلی نساء او په هغې کې د زنانو حقونه بیان کړي دي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.